الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو. بیا مونږ دا خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د 40 کالو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې عائشة رضی الله عنها وایي چې حبب الیه الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناسته دا به یې غوره کول، او هغه هم دې لپاره چې سوچ به یې کوو. رسول صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته توراتو، رمضان میاشت خو به هلته تېروله، خو بیا د وحي میلاوېدو نه یا د وحي د راتلو نه 6 میاشتې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په مخه توراتو، او د ځان سره به یې خوراک ویوړو. خدیجه رضی الله عنها بوله خوراک تیار کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویوړو. هلته چې بس یو څوک غریب راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه هم خوراک ورکو، او په دغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ تفصیل هلته ښه کړو. خو دا یوازې کېناسته دا هم تدبیر د رب العالمین دی، ځکه چې دې تیاری یو غټ امانت ته، یو غټې ذمهوارۍ ته، چې د هغې د لاسه به د ځمکې د مخ بدلیږي، تاریخ به بدلیږي، یو نوی تاریخ به رقم کیږي، یو رڼا به راځي دې دنیا ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه اخرني ورځو کې به ډېر تو، او یو روایت کې دا راځي، موږ هلته تفصیل کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال کې د رمضان په میاشت کې غار حرا کې به کېناستو، او دغه سوچ به یې کوو چې د قوم په څه روان دی، او څه لارې ده، او څه طریقې ده. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم د دې بوتانو سره او د بوتانو د بندګۍ سره د نبوت ملاوېدو له مخکې هم نه لګېده، ځکه یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره یو پیر خبرې کولې د نبوت د ملاوېدو له مخکې، نو ورته ویې خدیجې والله لا اعبد اللات والله لا اعبد العزى ابدا، په الله مې دې قسم وي نه به چېرته د لات بوت بندګي وکړم او نه به د عزا بوت بندګي وکړم. دغه شان یو واقعه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره، هغه وایي چې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې دا واقعه را پېښه شوې وه، او هغه داسې کان صنمان من نحاس یقال لهما اساف و نائله، دو بوتانو د مشرکانو چې د مشرکانو به د هغوی بندګي کوله، د یو بوت نوم اساف، د بل بوت نوم نائله. نو رسول صلی الله علیه وسلم طواف کو د کعبې نه، او ما هم طواف کو. فلما مررت مسحت به، کله چې به دې بوتانو تېر شو نو د بوتانو باندې مې لاس راښکولو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې لا تمسه، لاس وله مه وړه، لاسونه بې مه راکاږه. وی ما په دې زړه کې وي چې زه به بیا هم لاس وړم، مسه کوم به چې دی څه وایي. وایي په دویم پیر چې مې داسې وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې لاس وله مه وړه، ته منع کېږي نه د دې نه. نو بیا زید بن حارثه رضی الله عنه وایي فوالذي اکرمه وانزل علیه الکتاب، په هغه رب مې قسم چې رسول صلی الله علیه وسلم له عزت ورکړی دی او د قرآن پې نازل کړی دی. مستلم صنما حتى اکرمه بالذي اکرمه وانزل علیه الکتاب، چې رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې بوت له چاته لاس هم نه دی وروړی، تر دې چې دغه وحي د اسمانونو راغله. نو دا حفاظت د الله سبحانه وتعالی کړی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کله چې 40 کاله پوره شو، او د 40 کالو کې انسان په یو ځای باندې ودرېږي، پوخ شي، او غالبا پیغمبرانو ته چې پیغمبري میلاو شوې ده نو هغه هم په دې عمر کې میلاو شوې. د 40 کالو پورې چې انسان 40 ته عمر ورسي نو د ذهن هغه مضبوط شي، په یو ځای باندې ودرېږي. نو غالبا پیغمبران هم دی عمر کې الله سبحانه وتعالی پیغمبري ورکړي ده. رسول الله سم چې کله 40 کال عمر ته ورسید نو د نبوت د نخې ورو ورو راښکاره کېدې.
پغی کې یو نه خدا و چې رسول سم چې خوب ولیدو سحر له بالکل اقل شان وشو څنګه خوب چې به لیدلو شپږ میاشتې په دې طریقه باندې تیرې شو شپږ میاشتې رسول سم چې خوب ولیدو سحر له اقل شانو او حدیث کې راځي چې دا خوب لیده د نبوت د شپږ څلوېښتو حصو نه یو حصه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د یوازې کېناستو په غار حرا کې 3 کالو او الله سبحانه وتعالی وغوښتل چې په دې ځمکه ول باندې رحم وکړي او دله نبوت ورکړي نو جبريل علیه السلام راغی واپس په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کومه میاشت و کومه ورځ وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله خو صحیح خبره چې هغې له بعضو علماو ترجیح ورکړې د هغه دا ده چې دا د پیر ورځ وه او 21مه ورځ وه د رمضان د میاشتې 21م تاریخ د رمضان د میاشتې او په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضبط عمر چې د هغه 40 کاله و اگر که دې مسله کې اختلاف شته بعض وی چې ربیع الاول په میاشت کې ته وحی راغلی ده بعض وی چې رمضان بعض وی رجب په میاشت کې خو د رمضان دا خو مضبوطه په دې کې چې الله په قرآن کې وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا لو ان انزلناه في ليله القدر نو د رمضان په میاشتو کې هغه اخرنی لشپې اخا شوي ځکه چې ليله القدر شپه ده بیا ليله القدر په تاق شپو کې ده نو دم پته ولګي چې یا 20مه ده یا 30مه ده یا 50مه یا 20مه یا یو کم 30مه ده بیا یو بل دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس وکړي شو چې ته د پیر په ورځ باندې روزه ولې نیسې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی فيه ولدت په دغه ورځ پیدا شوم او فيه انزل علی او په دغه ورځ وحی راغلی د سیرت علماو چې کله سړی حساب وکړي او د حساب ټول برابرې پیر ورځې ته او د رمضان اخرنی لس شپو ته برابرې او بیا باغی کې تاق شپو ته برابرې نو په 20مه باندې د حساب راځي مضبوطه خبره بدای چې ان شاء الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې راتله نو د رمضان میاشت او 20مه ورځ وه یعنی 20م تاریخ او ورځ د پیر وه چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دی دنیا ته راکوز کو او غدا نبوت دا قصه په خپل د عائشه رضی الله عنها وورو چې هغه څنګه وایي هغه د قصه بیانې او څنګه الله سبحانه وتعالی په دې تیرو کې چې ټول دنیا په تیرو کې پرته څنګه الله سبحانه وتعالی رڼا راولي دی واقعي ته وګورئ د ناشنا واقعه ده عائشه رضی الله عنها وایي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتداء په دې سره وشو چې رښتینی خوبونه به لیدو فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح سحر لباغه دغه شان رښتیا شو څنګه چې رسول الله په خوب کې لیدلو ثم حبب إليه الخلاء بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کېناستو فكان يخلو بغار حراء رسول الله بغار حراء ته يتحنث فيه التب عبادت کوله الله سبحانه وتعالى او عبادت ته سوچ او فکر به کو او ما تاسو ته تیر شي باندې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کېږي عبادت ته خو طریقه وته نه معلومه او دغه د پاره سوچ کو باغ ذکر نو ځان سره به خوراک کړو عائشه رضی الله عنها چې هغه به ختم شو بیا به واپس راغی ثم يرجع الى خدیجه رضی الله عنها په سبراغه او دلته د خدیجه رضی الله عنها فضیلت چې خاوند دومره خدمت بل خاوند میاش باندې او هغه ته صبر کوي د اوچتي زنانه صفت ثم يرجع الى خدیجه فيتزوج لمثلها نبي براغه بیا امر خوراک ځان سره نور حتى فجئه الحق وهو في غار حراء تر دې چې حق راغی او رسول صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې فجاءه الملك نو راغی جبريل علیہ السلام پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وته اقرا
والولا او ته ما انا بقارئ زنی شم لوسته النبي الامي رسول صلی الله علیه وسلم امي هغه چاته ویل کیږي چې هغه نه لیکل ورزي او نه ولا لوستل ورزي او حکمت باغی کی داو چې الله سبحانه وتعالى کچرته پیغمبر را لېګلې وي چې هغه لیکل ورتلې لوستل ورتلې نبی به دي دشمنانو به وی چې راته خپل لیکلې اوس رسول صلی الله علیه وسلم لیکل ورجنول لوستل ورجی او د قوم ته خپته دا بیا مو د جوړ کړي نه کول ورتلې نو بیا به سویلې او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمت د شان دي تور غرونو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته نبوت تل ملو شي دی مکه ته تاسو غالبا ملګری تلی او الله دې ته بار بار زمونږ تک نصیب کی الته ټول تک تور غرونه نوري سون نشتی په دغه ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبر را پیدا کو بل د زید د دې لپاره دي چې کړه د چې څوک ته د سیل په نیت ناراضي ازم چکرې و ما دریاب غاړې له بور شم او سین غاړې له بور شم ونی دی او باغونه دي هیڅ نشتی چې زی رب العالمین ته تندی لګول لپاره زی بل سره لپاره بنسي الته نوري سم نشتی د سیل دغه یو کعبه الته وځي بندگی وکي کچته د سیل زینب وکي نو دا بيدینو ته خو بیا دغه لار کولا او چې موږ سیل لزو معمولون ته کې بندگی نن سبب په دې حالاتو کې وو کې بیا ورخکار کیږي نو منځت نګه چرته الله سبحانه وتعالى دې کې د سیل زید پیدا کړي وي خسته خسته مناظر وي بیا به د بيدینه بالکل نه عبادت ته پاره الله سبحانه وتعالى د پیغمبر امي پیغمبر لري یعنی نو لیکل ورزي نه ولا لوستل ورزي او ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ داسې امت یو چې دا پیژنو حساب کتاب میاشو یا دیسی او یا دیسی او دیسی دا زموږ حساب کتاب دی دیرش دیسی پوره کیږي یو کم دیرش پوره کیږي او سبحان الله چې الله سبحانه وتعالی چاله مقام ورکي دغه انسان چې اوس د دنیا حیران ده او د کفر د سرونه او سرداران ټول حیران دي چې څنګه حکمت او سیاست الله سبحانه وتعالی دې سړي له ورکړي دې سړي به د ټول امت مشرتیا څنګه کړي ده چې هغه نه انګلیش ویل نه ساينس ویل نه جغرافیه ویل نه فیزیاء نه کیمیا او هیڅ نه دی ویل نو اصل د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم چې په انسان باندې وکي د دې دین د لاسه انسان ته مقام ملوي عائشہ رضی الله عنها چې دغه راغه جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اقرا غوته ما انا بقارئ زل وصل نشم کوله فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نو جبرئیل علیه السلام راونی وم او سم زور لراکو خزور لراکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زورو او در دې لپاره چې یره ختم شي کله نه کله دا شاګرد د استاد نه یری ناغه ځان تر نږدې کې ته د خراج خبرو کې خبره خبرو کې یریږه ما ناغه ناغه ختم شو دا اول پیر جبرئیل السلام راځي ناشنا یره به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی بیا ماته چې اقرا پرې خو د ماته چې اقرا ماته ما انا بقارئ زنی شم لوسته بیا ونی و حتى بلغ من الجهد خذور لراکو بیا پرې خو د ماته چې اقرا ماته چې ما انا بقارئ حتى بيوني وما فغطني الثالثة بدرين بيوني حتى بلغ مني الجهد خزور لراكو بيجي زبريخو دمي ما تيوي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا پینځه آیتونه اولنی آیتونه چې دې سره نبوت دنیا ته راغله د وحی راغله هغه د آیتونه د فائدې د ستې زموږ امت د اقرا امت ته اقرا اولنی ټکي ولوله دا بعضی موږ دي سادهګان خيو بس نه لیکل کو نه ویل کو نه اقرا امت اقرا الذي علم بالقلم دا امت قلم امت دا اقرا او دا قلم امت د دوی سره علمي
دنیوي او دینی. صرف کین او د انګریزانو صفتونه کوه. انګریزان کم ځای ته ورسېدو، انګریزان کم ځای ته ورسېدو، تم داسې تعلیم وکړه، ډاکټري کې وې که، انجینري کې وې که، ساینسدان جوړېږي ساینسدان جوړ شه، بل علم کې وې که، هر علم چې کې وکړه، خو د امت چې د ترقۍ په لار روان شي. او سبحان الله ځوان هغه ځوان دی، ځوان هغه ځوان دی چې هغه ژوند د نورو خلکو دپاره تېروي، او یو دغه د خېټې لپاره تېروي او د ښځې او د بچو دپاره. داسې ځواني زه د خپل ځاني پناه غواړم، الله دې ځواني نه موږ ساتي، چې ځواني صرف دې دپاره وي چې ما څومره وخوړه، وړوله مې څومره راوړه، او ښځې څه ووي او مور پلار څه ووي، او نوره قیصه ختمه ده. او یو هغه ځوان دی چې هغه د امت دپاره لیکي، د هغه ژوند کې د امت دپاره فایده وي، د هغه په مرګ کې د امت دپاره نقصان وي. دا ځواني په دې سره ټول امت سوچي، که هغه دینی فایده دی امت له ورکوي، او که هغه د دنیوي فایده امت له ورکوي. دا نه چې صرف دینی فایده، دنیوي فایده امت له ورکول غواړي، امت ته ترقۍ په لار راوسته غواړي وروسته د الله سبحانه وتعالی توفیق نه. نه دا صرف نه ده چې که یو سړی دینداره شي بس دی به 5 وخته لمونځ کوي او عبادتونه کوه، نور سره خپل ځان سوچ دی چې جهنم نه به څنګه بچ کېږم، صحیح ده، دا یو طریقه ده، خو د امت غم به کوې، د امت به څنګه کامیابېږي په دنیا کې، د امت به څنګه کامیابېږي په آخرت کې. او که داسې سوچ د هر مسلمان شي، د امت ته کوم ځای نه کوم ځای ته رسېدی شي. علم د جغرافیا او علم د فیزیکس او کیمیا کیمستري، فیزیا او علم د کیمستري، دا په اصل کې جوړ کړي مسلمانانو دی. تاریخ راوالی وی ګوري پخواني علما چې کومو د مسلمانانو جوړ کړي دا علم، هغوی د معلومات راوستي دي. علم د ریاضیات د مسلمانانو علماو جوړ کړي. او خو د افسوس خبره ده چې مسلمانان بیا په خپل دنیا کې ونختو او په یو بل پورې ونختو، هغه علمونه راواغستو انګریزانو ځان له، نه هغه په انګریزانو پورې وتپلی شو چې دا دوی سبقونه یې. اصل کې دا خو دي زمونږ، دا خو زمونږ علماو زمونږ مشرانو جوړ کړي. او د افسوس خبره ده چې موږ شاته پاتې شو، او هغه علمونه چې زمونږ علماو د هغې بنیاد یې ښودی، زمونږ مشرانو د هغې بنیاد یې ښودی، هغه د هغو سره دی. او موږ صرف یا دنیا کو یا په یو بل پورې نښتي یو، چې یو بل به څنګه ختمو، یو بل به څنګه خرابو. داسې امت مخې ته نشي تللی. همیشه داسې سوچ کول چې څنګه به دا امت کامیابېږي. نو زمونږ امت د اقرا امت دی. اقرا اولنی ټکی جبریل علیه السلام ته اقرا بسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، د وینې د یو چم نه د غوښې ټوکړې نه انسان پیدا کړی. اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم، انسان ته پوه ورکړی په قلم سره. علماء دې کې دلیل لري چې علم په قلم سره کیږي. داسې ګوره عالم ته 24 غنټې ایسوم نه کیږي، علم په څه سره کیږي؟ قلم سره کیږي. ځکه شاعر وی دا علم ښکار دی، ښکار. نو دا کوم ښکار چې تا کړی دی دې ته مضبوط پړي واچوئ، پړي قلم دی. او هغه سړی قمه کړي چې ښکار وکړي په ځنګل کې، او بیا ښکار راولي په بازار کې دغه شان پرېږدي، وایي زه یې ګرځئ، بیا به زه راونیسم په بله موقع باندې. ښکار دی علم، او دې ښکار ته پړي واچوه، لیکل وکړه. نو برکت په قلم کې دی. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان ته هغه څه وښو چې انسان ته نو معلوم. بنیاد هغه دین دی. دین کوم ځای کې معلوم انسان ته؟ د توحید د خبرې، د دلایل، د وحي، د نور، د رڼا، د نبوت او د دین د انسان ته کوم ځای کې معلوم و. بیا د باقی معلومات چې کوم د انسان سره دي، دا انسان سره کوم ځای معلوم خو چا ورته وښو؟ الله سبحانه وتعالی ورته وښو. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله وسلم کور ته راغی، ترجف بوادره، د اندامونه داسې رپېدو، حتی دخل علی خدیجه، راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې.
دا دلیل دی په دې باندې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې مضبوطه رشته ده. نو دا صرف دې لپاره نه دی چې ښځه خاوند به د یو بل سره د شپې وده کېږي او بچي به پیدا کوي. د بعضو دغه ذهن دی چې ښځه دغې لپاره نه، د دوی غټه رشته ده، یو مضبوط تړون دی د دوی په منځ کې. او ځکه کله چې هغه کس راغی په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی پسې او ښځې پې چې ته اواز اوچت کړی چغې وایي چې راغی نو لا دروازې ته رسېدلی نه و، د امیر المؤمنین رضی الله عنه ښځې اواز اوچت کړی و په هغه باندې. او دا څوک و نه به ځا واپس راوشي چې ویلې وایي راشي تا څه وي؟ نه نه زه لاړم. وایي څه دې وي؟ بې کښېنو په زور. وایي څه دې وي؟ وایي زه راغلی وم چې تا ته ووایم چې زما ښځه داسې اخلاق استعمالوي ته فیصله وکړي، خو ستا ما دغه حال ولیده. نو هغه ورته د ښځې نه خلاصېده غواړي. وایي د هغې دوه طریقې څه خوشحاله شو. وی دوه طریقې دوه لارې د خلاص بشي. وی څه؟ وی چې یا ته مړ شي او یا هغه مړ شي. مضبوطه رشته ده چې په اسانۍ خو نه ختمېږي چې یا ته مړ شي یا هغه مړ شي، بس خلاص بشي. نو هغه ته پته ولګي به ورته نصیحت وکړو. وی د الله بنده که چېرته دوی اواز اوچت کړي چې د کله نه کله یو خو هغوی چې د ځان نه سړی جوړ کړی یو 2 میټره ژبه یې 30 ګنټې لګي چغې وایي دغه جدا مسله ده. خو چې د کله نه کله ښځه غوسه شي او اواز یې اوچت کړو نو څه چلو شو. وایي ستا دپاره بچي راوړي، ستا خدمت کوي، ستا کپړې وینځي، ستا د میلمانو د هر څه د بچو تربیت د ټول هغه کوي. نو دومره خو سره ګزاره کوه که نه، کله نه کله چې د اواز اوچت کړي خیر معاف کوئ. نو ګوره چې رسول الله وسلم باندې دومره غټه واقعه راغله نو ډایرکټ چېرته راغی؟ کور ته راغی، په تره پسې لا نه ده. حالانکه ابو طالب ګوره مشر سړی دی. ابو طالب په دغه وخت کې په قریشو کې مشر سړی دی، هوښیار سړی دی، د جرګو سړی دی، زورور سړی دی، پوهېږي په هر څه. هلته لا نه ده. راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې وایي زمیلوني زمیلوني، په ما باندې څادر راواچوئ، کمبل راواچوئ، یخ ولږ شي. انسان چې ویرېږي نه غره یخ پرې راشي. وایي فزملوه حتى ذهب عنه الروع، څادر مادرې پې واچولې تر دې چې رسول صلی دا یره ختمه شو. نو بیا خدیجې ته ویې خدیجې مالي چې ما له ګوره څه چلو شو، چې ما له ګوره څه چلو شو، دا څه واقعه راغله. لقد خشیت على نفسي، په ځان ویرېدمه چې داسې واقعه ما ته راپېښه شو. نو دا اوس څومره هوښیارې زنانه ته هغه دا خبره کوي. په دې ټیم کې هغه د رسول صلی سره داسې ولاړه وه او داسې جواب یې ورکړو چې بل چا نشي ورکولی. ورته یې ویې کله ابشر، کیدې نشي ستا دپاره زیری دی، فوالله لا یخزیک الله ابدا، الله به چېرته تا نه ذلیله کوي نه به دې شرموي. ولې دومره مضبوطه خبره دا ښځه کوي؟ وایي ځکه چې په تا کې دا صفات دي 6. او علما وایي دا 6 صفات چې په چا کې په سړو کې، نو دا یو ناشنا انسان با کمال انسان ته الله سبحانه وتعالی جوړوي. او دا 6 صفات په رسول صلی الله علیه وسلم کې وو. اولنې والله انک لتصل الرحم، ته خو رشتې ساتې، خپلولیانې ته ساتې، د خپلو خپلوانو سره غم خادیانې کې، د هغوی خواله زیره ځي، د هغوی سره په هر سخته کې په خوشحالۍ کې ولاړې. اولنې صفت دا صفات یاد کړه. وتصدق الحديث، او چې خبرې کې رښتیا خبرې کې، دروغ ته نه. وتحمل الکل، او د خلکو نه بوج اوچتې د مصیبتونو. وتکسب المعدوم، او د چا چې څه لار نه وي د رزق، څه ورسره نه وي نو ته ورله ورکې د خپل مال نه، هغه ته یو لار پیدا کړې د رزق د ګټلو، هغه سره منډه وایي. وتقري الضيف، او د میلمنو میلمستیا کې. وتعين على نوائب الحق، او چې کله مصیبتونه عام مصیبتونه راشي ته به ټولو سره ولاړې. دا مسلمان زموږ په کار دی، حدیث هلک په کار دی چې هغه هر طرف ته د میلمنو میلمستیا، د خپلوانو سره هغه ولاړي، د چا مزدوري نه کار باندې نه هغه کار پیدا کوي. مصیبت راشي منډې به کوي، کته ځي او بره ځي، رښتیا خبرې کوي. داسې ځوانان په کار دي. اوس دا هم ګور هغه خبره شو ملک صاحب مخکې وي که نه چې داسې ژوند تېرول غواړي چې د چا غم وکړي د امت. او د رسول صلی الله علیه وسلم کې کوم صفات دي دلیل دی چې د هغه سره د نورو خلکو سوچ دی.
د یوازې خپل سوچ خو نه چې نه یوازې ته یو مزدوري کې او خطه کړی او پیسې ډېرې کور ته راوړي داسې خو ته نه دي ویلي دا شپږ صفات پتا کې دي الله به تا نه ذلیله کوي او الله سبحانه وتعالی به تا نه خرابوي یو روایت کې داسې راځي چې خدیجه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ډېر لیټ شو خدیجه رانه به کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ معلومات وکړئ نو هغوی لاړو مکې ته هلته وګرځېدو بیا واپس راځي کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل علیه السلام لاړو او وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خدیجه او واپس کور ته رالم په خدیجې پسې فجلست الى فخذها نو د هغې د دې ورون سره مې خپل جوخ ته ولګوم د هغې سره جوخ ناست د هغې سره جوخ ناست هغې طرف ته مایله وی ما ته وی چې یا ابوالقاسم ابوالقاسمه اين كنت کوم ځای کې ما دپسې خلک هم در ولېږل او مکې کې وکتې خو ته نه وې نو رسول سلم باندې دا یره وه او څنګه به پې یره نه وه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله یقینا یو درنه وینا ګوره زه تاله در کومه وبل ذلك الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله موږ دغه بوج چت کو ملا به لما ته کړي والله وي دا خو سره د الله مرسته وګڼه دا بوج خو سړی ملا ماته چې ته ټول انسانیت ته پیغام ورسوه پیریانو ته پیغام ورسوه دا خو ملا ماته رسېږي نو په دغه ټیم کې وی ما رسول الله ما خدیجه ته ټول خبر وکړه وی ما ته وی چې ابشر یا ابن عم ترزوی ستره پاره زه ترزوی ته بدی وځي چې بر دوی خاندانونه ملاویږي نو رشته یې وای او په خپل کار باندې مضبوط ودرېږه یریږه ما قسم مې دی په هغه رب باندې چې په لاس کې چې د خدیجه ساده انی لارجو ان تكون نبی هذه الامه زما د امید دی د الله نه او دا مې ګمان دی چې ته به د دې امت پیغمبر یې بیا هغې دا چلو کو عایشه رضی الله عنها وی فانطلقت به خدیجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل نو په ورقه پسې بوتو ورقه ابن نوفل دا د خدیجه رضی الله عنها د تره زوی دی هوښیارتوب ته یې وګوره چې په دې اوچت انسان پسې بوتو دا اوس زنانه ده په دې مصیبت کې د خپل خاوند سره څنګه مرسته کوي او زمونږ هغه که معمولي غم وي ښه دله ډېری ځکه به د هغې د لاسه به ته کوشش کوې چې ویې مې ورته نه که مې ورته ووایي دا به ښه ماته بیا خبرې او دا به څه کېږي او دا به څنګه او دا به ولې دا کته دا بیا ښه سړی وي چې سره ویې منه نه دې بوتو رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره زوی له ورقه له وكان امرأ تنصر في الجاهلية او دې په نصرانیت باندې و د عیسی علیه السلام په دین باندې وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب او ده به د انجیل د عربۍ ژبې ته راړو ډېر دینداره سړی و ډېر پوه سړی و عالم و وكان شيخا كبيرا قد عمي مشر سړی و بوډا و ویلون شوی و عمر ډېر شوی و د هغې د لاسه نظر ختم شوی نو چې کله بسې خدیجه ورله ورته وی واوروي دا رواره دي څه وایي او دوی ټول یو بل سره رشتې دي نو اکثر دي چې حقیقي رواره نه خو رشته او نسب بره میلاویږي بس ځکه نه د لاسه دي شوی رواره او تر او دي وی د رواره خبره دی اوره دي څه وایي ورقوت ابن اخي ماذا ترى رواره څه قصه ده څه چل شي فاخبره النبي صلی الله علیه وسلم خبر ما راه رسول الله چې سړي دا ټول وته وي دي واقع شي وا ناغوتي هذا الناموس الذي انزل على موسى دا خو هغه ملک ته او ملائکه کې چې په موسی عليه السلام پسې راغله او په روایت کې دا راځي ورقه په دغه ټیم کې دا وی چې قدوس داغه پاغه رب می د قسم دی چې په لاس کې چې ورقه سعادت دا هم هغه ملک ته کوم چې موسی عليه السلام پسې راغله
بیا ورته ورقه ده وی یا لیتنی فیها جذعا، ارمان چې زه ځوان وی، چې زه ځوان وی، یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، او ارمان چې په هغه وخت کې زه ژوندی یم، کوم وخت کې چې به ستا قوم ته وباسي. تجربه یې وه، عالم و پوه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم مخرجي او ما به وباسي ورسي، اته خو ناشنا ښکاري، اول پیغمبر شو که نه. دا خو د سوچ دی چې زه خو د خلکو خیرخواهي به کوم، نو خیرخوا چې د څوک د خپل علاقې نه وباسي. ورقه ورته نعم لم یأتي رجل قط بما جئت به الا عودي. دا کومې خبرې چې به ته اوس کوې که نه، دا چې چام کړي د خلکو سره دشمني کړې ده. وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا، او که دغه ورځ چې د الله زما په ژوند کې راوسته که نه، نو داسې مرسته به رسره کوم چې ښه مضبوط به رسره ودرېږم.